ټولو خویندرو ته سلامونه مینه قدرمنو خوشحاله ښاد او آباد اوسئ. قدرمنو انسانان خو لا څه کوي چې ژوي هم ښه شین بڼ ښایسته ګلونه ښه هوا یخ او ګرم اوبه دا هر څه خوښوي، خو دا چې دی یو انسانان دي چې هر شی باید په محنت باندې ژوي چې کوم دي لکه غرني خدای پاک غرونو کې کاڼي بوټي ورکړي دي ونې ورکړي دي او دوی پکې ګرځي نور د حفاظت لپاره مکلف نه دي او نه په دوی باندې فرض دي چې دوی داسې کارونه وکړي. خو موږ او تاسې چې یو هر شی په محنت باندې دی زموږ او ستاسې حتی که دین موږ او تاسې زده کوو هم باید محنت ورته وکړو زده کړو. تاسې به د ملا زوی ملا ونه ګورئ، د دیندار زوی به دیندار، د ولی زوی به ولی ونه ګورئ، تر څو پورې چې هغه چې محنت ونه کاندي او خپل ځان کې دین رانه ولي. همدغسې د مالدار زوی مالداري کېږي نه تر څو پورې چې هغه په خپله کاروبار ونه کړه او مزدوري ونه کړه. نو موږ او تاسې تل غواړو چې ښه ځمکه ولرو، ښه باغونه ولرو، ښه خوشحالۍ ولرو، خو د محنت نه یو. موږ خو په خپلو سترګو باندې لیدلی دي چې یو خو د ماسک نه تنګ شو چې خپل بڼونه خدایوندي بوټي چې خدای پاک موږ او تاسو ته راکړي هغه د بیخه وهو. عزیزانو راځئ چې ځمکې ابادې کړو. دا وګورئ، دغه ټول ګورئ، دا ټول ګورئ، دا هر څه د پسرلي موسم دی راشنه کېږي. موږ او تاسې دغسې محنت وکړو او خپل لارې کوڅې، خپلې ځمکې، خپلې غونډیګانې، خپلې دښتې، خپلې هغه د غرو لمنې چې هغه تشې پرتې دي پکې بوټي نال کړو. خدای پاک څه کوي بیا په هغې باندې باران کوي. موږ او تاسو به کرو، خدای پاک په خپل وخت باندې بارانونه کوي. او دا زه تاسو ته په ذمه دارۍ سره وایم چې ما لیدلی دي په کومو ځایونو کې چې چا بوټي کرلی دي، باغونه جوړ کړي دي، خدای پاک په خپلو وختونو باندې ورباندې بارانونه کوي. نو هیله مې د ټولو عزیزانو نه ده چې په هر ځای کې بوټي وکرئ او دا مه کوئ. نور دغه د یو څو پیړیو دغه د 200 کالونو چې په موږ کې کوم خاصیتونه د حیواناتو نه هم بدتر راغلي وو چې هله دلته یې بوټی وکره، هله زما په شپه کې بوټي وکرئ، بوټي وکرئ، خدای دپاره یې وکرئ، راتلونکي دپاره یې وکرئ، وی کرئ، یو د بل د بوټو حفاظت کوئ تر څو پورې چې هغه راشنه شي. بیا خدای پاک په هغې باندې بارانونه کوي. کینې پرېږدئ، منافقتونه پرېږدئ، یو بل ته لاس ورکئ. راځئ چې یو د بل نه قربان شو څنګه چې خدای پاک موږ او تاسو ته ویلي. ښه ژوند به ولرو او د مرګ نه وروسته خو موږ د جنت توتیان یو. د جنت دپاره خو موږ د هر څه قربان کړي دي. بیا به جنت ته لاړ شو او په جنت کې به لوړې لوړې درجې، هلته هسې هم باغونه دي، بیا اوبو ته اړتیا نشته، خلک یې شوده بس کړي. خو موږ باندې شوده هم بد لګېږي ولې چې نه پوهېږم. خو ځه بل شی به خو الله هم ښاد او آباد لره. ژوندي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هر سړی لږ تر لږه 15 بوټي وکرئ. مخامخ